حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ چې لاړو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې اولیدل ابا بکر خبر شوه دی ځکه چې داغه په مخ کې او عجیب سرخی او کولا راغلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل اے ابا بکر صدیق ز الله رب العالمین جنت ته غختلما جنتونو سے اللہ باندې رب العالمین کولو ما یو بنگله اولیدلا ډیر علی شان بنگلوا ډیر مزیدار بنگلوا ما تاسو کړلو چې دا بنگله د چا دا و ابا بکر صدیقہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راتو فرمایل دا بنگله استاد یار ابا بکر صدیق دا و ابا بکر مبارک دشا ستا پا اریو کوٹا کی داسی دیوال دے پاگی کی داسی غمی لگی دلی دی پاگی کی داسی ششی لگی دلی دی چی اریو غمی او یا ذرا نزیات رنگونو باندے رنگون اخکار کی ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرخوا کی میں بلال ناستے بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابا بکر صدیق تو فرمائل و ابا بکر مبارک دشا ورتوی اے بلالا زراتیر شم پیو نهر باندې را روانو ما سلور نهرو نرا روانو یو د شاتو نهرو یو د پیو نهرو یو د شرابو نهرو یو د صفا اوبو نهرو سلور نهرونو باندې را روانو ما یو ډیر مزیدار حسین او جمیلا حورنا استو پدی نیر باندے مختب اوبوا چولے خوچے کل مختبت للی اوببوی خوچے دا مخنب لاندی غرزیدلی بیبت رب العالمین ملغلر جوڑولے ما او فرمائل اے جبرائیل امینا اے جبرائیل علیہ السلام دا مخامخ مکان د چا دے مخی تے دا حورناست دا د چا دا ما تے او فرمائل چے دا مخامخ مکان د بلال دے او ورطا مخی تناس خزد بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا اے بلال ما دا غین تپو سکڑو دل تکلر ناس تے اگے ما تا تبسم کی جواب راکو چے اے دا اللہ حبیبا کله چې رب العالمین جنتونه تیار کړل نهرونه برابر کړل ما ته رب العالمین اډرو فرمایلو چې ستا دغه زیده ما ویل چې یا رب العالمین ما ته بلال خاون کا الله رب العالمین راته فرمایل بلال ولی غواړي اے بلال دا هغه خوري جواب داده ما تپوسو کو بلال دی ولی غختلو ویا غیرات او فرمایل بلال مزکا غختلو کلچ بلال ستاپ غلامی کی سکروٹو باندی پروتو اریوی سکروٹی سر بیدا آواز کولو احدن 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 ومحمدا ومحمدا اللہ یود اللہ یود اللہ یود دویم جواب داو چھ اے زما حبیبا اے زما حبیبا ستا پنم باندی باغی تا تکلیف ورکل کی دلو دا اغی تکلیف اغا آوازون رب العالمین منگتو اورول ما دا سوالو کو چی یا اللہ ما دی بلال پنیکا کرا والا نستا پا عشقی دا غلامی زنزیر پا غاڑا من لیو تکلیفوں نے من لیو اے دا اللہ حبیبا نو ما دا رب العالمین نسوال کرو چی یا اللہ ما دا بلال خزکا یا اللہ ما دا بلال خادمکا یا اللہ ما دا بلال دا بنگلی سوکی دارکا اے دا اللہ حبیبا زد آگے وقت ناسم اے بلالا ستا بنگل خودیر علی شانوا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں دڑیری خوشالینا اولی دل زان سر سشتا دینا نخو پیسیشتا نٹکشتا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اگبانی صادر پروتے لنگی راو آغستلو و یا رسول اللہ زما دوسی سکی گینا
خو اے دا الله حبیبا دغه لنګ د خدای پر رضا باندې چاته ورکا اے بلال د عربستان ورخو گرم دے بدن بدی اسیزی لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جلال کے راگے جذبات کے راگے بلال رضی اللہ تعالی عنہ دوگی نلنگ مبارک غرزولو سات لا تیر ندی جبرائیل علیہ السلام راگے دا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دوڑان دی د جناب رسول اللہ مخی حاضر شلو جبرائیل علیہ السلام آقا انعامدار گوری بلال رضی اللہ تعالی عنہ چکم لباس کی ناستے اغا لباس کی جبرائیل علیہ السلام راگے اے جبرائیل امینہ عجیب لباس کے رالی ورتوی والله چې کله ستا حبیب ستا مرګري ستا عاشق بلال د وګونه صادر وګرځولو الله رب العالمین فرشتو ته فرمایل زما د محبوب عاشق وګي بربندې دي ټول فرشتو ځان لنګونه وګرځول ټول لباس په اسمان کې اوزدار رنگ روان دی بلال رضی الله عنه ته وایا واپس صادر په وګو واچوا غني ټول ملائک با پومدق لباس باندې د اسمان او پټولو کائناتو کې بغرځي او دای سفرونه بکې بلال رضی الله عنه مبارک تا حضور فرمایل بلالا صادر من منظور کو واپس پوغو و توروا چولو حضور علیہ الصلات والسلام هغه صادر چې د بلال نتو کو بلال پچو چو جړل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه ته فرمایل اے عمر رب العالمین را تټول صحابه مکانونو خودل یو مکان داس علی شان مکانو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنگت یو مکان دیر مزیدار مکانو اغیبان دی یو چتر جوڑا اغی چتر زانت یو خلا پیدا کڑوا ما تپو سکڑلو اے جبرائیل امینہ دغه مکان د چا دے ما ته او فرمایل دا مکان د حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے ما او فرمایل اے جبرائیل امینہ دا برور بانی چتر سنگ جوڑا دا ما ته او فرمایل چې رب العالمین او فرمایل چې عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عجیب طبیعت لري عجیب خصوصیات لري غواړم د دې د پاره چې د دې مکان دی په یو ځان ته چتري کې پټرا پټوي ازینه چې بیا وې زما د کور دیوالونو ښکاری نو دای د عمر فاروق په خوخه باندې چتر جوړه کړی دا کبه کله عمر غختل خو چتر وای او کني غختل چتر بنئ نو اے عمر ستا په کور خو سالي جاری شان پرده جوړوا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک فرمایل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تا گورا زمن اعمال تا گورا او په جنت کې زمون کورونه ګورا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل درېمې دروازې د جنت تر عالمه ډېر مزیدار یو درشلتای د رب العالمین د خوانه لقابونه تاو ار یو درشل د رب العالمین په قدرت کامله سره خسته شوې دی ار یو درشل نبل درشلتا دا سرنا ملاویږي چې دا ټوله علاقه فضای منوره کړي دا زو تر عالم دروازې تا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی جبرائیل علیہ السلام فرمایل وګوره اے د الله حبیبا دا دروازه سیل دا بند دا کولون دا اے دا اللہ حبیبا دروازه سیل دا بند دا کولون دا ما تپوسو کړلو اے جبرائیل امینا دا دروازه ولی سیل دا ولی بند دا ما ته او فرمایل دا الله رب العالمین ستاد امت د شهداو د پار تړلې دا ستاد امت شهیدان برازي دے دروازه کی بولاړي ټول په دې دروازه کې د رب العالمین دوړان دي دیو الله اکبر आवाज کوي رب العالمین به تپوس کوي اے زما بندگانو تاسو زما د پار سور کړی دي دی به او یا رب العالمین زمنګ داش لیدلې گریوانو نا زمنګ دا ټوټه ټوټه بدن
یا رب العالمین ستاد رضا د پاره مون قربان کړي دي. حضرت سید الشهداء امیر حمزه براشی دروازه به کولوشي الله رب العالمین با لومبه ستاره بیت وردن نکی استاد اهل بیت نبات رب العالمین استاد امت د شهداء سلسله روانه کی وی بل دروازه ترالم عمرو یغړه رمزیدار وا اهم بندو ما ته بوسکو اے جبرائیل امین دی باندې بسوګزی دا خدا غیر رمزیدار ده وی فرمایل اے د الله حبیبا دی دروازه باندې بستا د امت طلباء او علما نوزی دی باندې بستا د امت عالمان او استاد امت طالبان نوزی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی ډیره مزیدار دروازه وا و چې به دی بړې تلالم هغه ډیره مزیدار وا کولی وا پاغي کې شنه رنگونه ډیر سیواو. ما ته پوښتنه کو اے د الله فرشتي داد چا د پاره دا ما ته او فرمایل اے د الله حبیبا دا دروازه ستاد امتیانو هغه امتیان چې په سخت ورځ کې د علما او طلبه او امداد کړي وي ستاد امت طلبه او علما او مجاهدین سره امداد کړي دا د هغه سخیانو دروازه ده. حضور علیہ السلام دل تلګ ودرې دلم وی داسې می اولیدل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل ډیر دی وته حیران ګوري سو وجدا وای ما او فرمایل چې دا راته وایا دا دروازه بسو کلا وای ما ته او فرمایل د دې دروازه چابي د عثماني ذنورین سره دا اے عثماني ذنورین ما په جنت کې د ارچا بنگله لیدلې دا لیکن استاد پارا رب العالمین یو لوی خاریه جوړ کړي وا. ما تپوسو کو اے جبرائیل امینا عثماني ذنورین خود تبوک مجاهدین ته پیسې ورکړي وي زری او خان اغستیو زری اسونه اغستیو زری د مجاهدین د پارا توري اغستی وي تو دی باندې بستا امتیان سخینزي اے د الله مقرب پرشتي زما یو امتی با دمرا وسنوي دمرا بے طاقت نوي چې دا د عثماني ذنورین قیادت کی جنت تلار شي. وای ماته او فرمایل چې اے د الله حبیبا استاد اخر زمانه د امتی یو روپی چې په صداقت باندې ورکی رب العالمین به ثواب د عثماني ذنورین د تبوک د مجاهدین سره حساب کی یو روپی دی خو په صداقت دی او په صدق دل دی احسان دی نوی من او ایزا دی نوی چې ما د 30 روپی نوی درکړي دا باندې ورپسې ستا یو روپی د عثماني ذنورین د زرو اسونو سره چې په تبوک میدان کې واغستل هغه سره برابر ده. ما تاسو کو جبرائیل امینا دا څه وجه ده وې دا څه وجه ده چې عثماني ذنورین خو تا ګوري صدقه کوي او هغه امتیان ستا به تې نه لیدلې جنت په نه لیدلې ستا د صحابه به نه لیدلې خدا هغه په زړه کې به د ایمان داسې جذبه او ولولوي چې کلم د الله د دین خبره راشي نو دا غزړه به دا غواړي چې دا ټول مال می په قربان کړي الله په تش اراده باندې هغه ته د جنت دغه سیل د عثماني ذنورین په قیادت کې ور نصیب کی. عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک لاندې ولیدل عثمان رضی الله تعالی عنہ لاسونه برکړل حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مناسته عزیزانو ګوري ورتا عثماني ذنورین آواز کی یا رب العالمین یا احکم الحاکمین اے د زمین او اسمان رب اے د جناب محمد رسول الله ربا یا الله خدایا ما چې سمرا صدقات کړی دي یا الله دا خپل بارگاہ کې قبول کا او الہ العالمین د دې ثواب یا الله د جناب محمد رسول الله ټول امتیان چستا پمینه کی او روپی لگی تر قیام قیامت پوری یا الله زما پدی ثواب کی ما سر شریکا. مولانا محمد یوسف رحمه الله لوی ولی الله دے هغه مبارک لیکلی دی حکایت صحابه کی چې د حضور علیہ السلام امتی څومره لوی شان دی. عثماني ذنورین دعا وکړه امین په سوګو عزیزانو
آقا انعامدار میں ناستے، ابا بکر صدیق میں ناستے، بلال حبشی میں ناستے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ناستے، اگے ټول وی آمین یا رب العالمین. چاچے د عثمان په دعا باندې امین ویل هغه نه قبليږي، خامخا به قبليږي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی یا ابا بکر یا عمر یا عثمان ذی النورین، ما په جنت کې عجیبه محلات ولیدل، عجیبه مکانونه می ولیدل. یو ځای ته لاړم او می لیدل چې ډېر ښکلي خلق ناست دي، یو مزیدار جماعت ته، او دا غوی په منځ کې یو عجیبه غونډه کې یو رڼا ښکلا جوړه ده، او د دې ښکلا نه یو مزیدار طعامونه راوځي، او د هر یو جنتی مخ ته سانچه برابرېږي. ما تاسو به جبرائیل امینه دا خلق څوک دي؟ دا ډېر مزیدار ټولې، دا ډېر ښکلي خلق دي، او دا مسکی ورته سدي. وی ماته و فرمایل چې اے دا الله حبیبا دا ستاد امت ذاکرین دي. ټول الحمدلله. دا خلق دي چې 15 کسان برا جمع شو او استاد رب ذکر به کولو، دا استاد رب ذاکرین دي. وی زلالم او یا عثمان ذی النورین وی لګ ور سره کې ناستم. وی سیب هغه مجلس کې عجیبه خوندو. وای ما د جبرائیل نه تاسو کو چې اے جبرائیل امینا دا سه ټولګه په دنیا کې ز څنګه وګورم. وای ما ته او فرمایل چې اے د الله حبیبا دې ټولګه ته خو الله د اسمان نه پرشتي لاندې لګي چې تاسو وګرځي او په دې زمکه باندې وګرځي چې کوم ځای کې زما ذکر کیږي، زما د ذکر حلقه را ناستي، صرف ما پکې ادي زما په حبیب درود وای. هغه خلق وګوري نو چې دا فرشتي ګرځي چې دا سه حلقې وګوري نو الله له دا حلقه اسمان ته ورسي، او ټول فرشتي د الله په بارگاه کې بیا دي خلق له دعا وغواړي. نو دا هغه خلق دي چې په الله باندې ځان په ذکر باندې بخلې دي. حضور علیہ السلام فرمایل چې کله وی فرمایل صحابو ته اے صحابو د ذکر حلقې جوړ کړئ. عزیزانو د ذکر حلقې امام بخاری حدیث راځي، د ذکر حلقه دا د علم حلقه ده، د ذکر حلقه دا د درود حلقه ده، د ذکر حلقه دا د علم د مشورې حلقه ده، دا د مذاکره حلقه ده، دا د دعوت حلقه ده، دا د جهاد حلقه ده، د الله د دین د فکر حلقه ده. عزیزانو خو یاد ساتئ کومه حلقه کې چې کېناستلې نشروع په سبا باندې کوي دا الله په حمد او تسبیح کوي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الحمدلله رب العالمین. د خدای په حمد او ثنا شروع کوي او دا الله ذکر پکې کوي، او افتتاح په سبا باندې کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. سیبا دا ټوله حلقه به الله په ذکر کې حساب کې. نو عزیزانو غرض مې داو چې موږ او تاسو مسلمانان یو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام را روان جمعه کې ان شاء الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مکان دی، پاغي باندې د حضور علیہ السلام حاضری ده. حضور علیہ السلام بالته دعا غواړي او جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په امین وای. نو عزیزانو فکر پیدا کړئ، سوچ پیدا کړئ. زمونږ استاد دا ژوند قسم دې دا ختم دی، دې ژوند کې څه بقا نشته، دې ژوند کې څه ابد د پاره زمونږ ژوند نه دی. زمونږ پلاران مړ شو، نیکونه مړ شو، او مېندې ملاړې، موږ هم دا دې ور روان یو. عزیزانو که تاسو ګورئ 100 کاله وړاندې زمونږ استاد په ځنو باندې ګیره نه و، به په ګیره راغله. دا د ولله سواتله سکاله د ځواني یو عجیبه نشوي، یو 2 کاله سیب ځوان پدی باندې کله پونسی باندې کمټه کړو باسي، کله پکنچي باندې وخی چې زما خو به سورې بعد پدی باندې یو عجیبه غونډه کې خکولا را اوزي او به دا توره ګیره سپینش سپین داغ پکې ولګيږي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مبارک وي چې د چا په ګیره کې سپین ډکه ولګېدو او دې ته پورس کې او یا کرته قبر یاد نشو، دې په خپل ایمان باندې ويریږي. نو عزیزانو زمونږ استادو ګیرو کې سپین ډکی ولګېدل، بس د دینه بعد بیا نور ځواني ناراضي، د دینه بعد نور اخوا خبره ختمې دوه والا ده. نو سوچ پکار دے، فکر پکار دے، اخرت طرف ته توجه کوي. رونو خولا خوشاله نه دا ټول د الله سره دي او دا د دنیا سره ژوند دی. رونو ګوري دا د جنت دروازو کې به ان شاء الله د نبی علی السلام دغه خبرې ټوله زمونږ استاد د لپاره بشارتونه دي، زیری دي ان شاء الله جنت ته بزو. دا د دنیا ژوند د شپېتو کارو د لپاره مسمره خواري کو، بنگله جوړاو کنه جوړاو، کانه پکې لګاو، ماربل پکې لګاو، چپس پکې کو، اغه لپاره د رڼا او د ډیوی او د رنگونو تنظیم برابرو. خدا رنگونه کله کله باران ور باندې راشي، د دیوال نه زم را اوزي، دا رنگونه خراب شي. لیکن په یو روپۍ باندې په جنت کې بنگلو کې رنگونه ځان ته جوړ کړي. هغه طرف سوچو کوي چې دا سه ورځ را روانه ده. پیغمبر علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل اے جبرائیل امینا الله جل جلاله په کوم یو عمل ډیر خوشاليږي.
جبرائیل علیہ السلام فرمایل اے دا الله حبیبا الله په هغه عمل ډیر خوشاليږي چې د احسان نه بعد باطل نه وي، احسان نه بعد زباطل نوی. ما در سره دا احسان کو، ما در سره دا احسان کو. نه نه نه، مو تا سره الله احسان کړی دی چې خدای پاک دا کلمه را نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو عزیزانو دا مبارک ورځ دي، مبارک شپې دي، موږ تاسو دا پکار دي چې د خپل د خدای پاک دا راغله فرض حکم چې هغه ته زکات وي. ان شاء الله را روانه جمعې ته عمدا بیان دی، په دې باندې خبره کو چې الله جل جلاله د زکات متعلق پیغمبر علیہ السلام ته کوم مکارونه خودلی، د چا شان ورته خودلې، د چا بنگلې ورته خودلی. نورنو د اعمال خدای موږ تاسو درا کړي او خدای بیرانه اخلي. نو په زکات کې دوکي ډاکی مکوي، څومره چې در سره وي زر دې نه سیوا لګوي، 2000 ته نه سیوا لګوي او حساب ورته کوي. بعض خلک وي مړه به زه به حساب ورکوم. نرونو دنیا ته په حساب غره موت نه به الله تاسو کوي، به حساب چې ورکه به ورکوه کوي رسو. خود دې زکات په حساب کې یو سړی وي مړه زه ورځ لس منځونه کوم یو خو به قبول شي، دا یو نه دی قبول غوري ښا ولې نه دی قبول؟ 15 منځونه الله فرض کړی، 15 به فرض کې نور نفل کوا کنه. یو سړی وي مړه بس زکات مکات شمارم نه خو بس خډېره ورکوما، دا زکات غوري نه دی ښا، دا خو صدقه ده. زکات دیته وي ما سره 1000 روپۍ دي په دې باندې کال تیر شوه، حولان حول زو په دې کې 25 روپۍ ورکوم، اوس لکرا سره دي 2.5 ضربته نه ورکوم. کینه ورته مزیدار منشد کینوا، خپل مرګري کینوا، ورونه او شریک باندې کینوا، حساب وکدا زمون حساب دې دامو پیسې دي، داغه نه بعد زکات را واخلا او د الله جل جلاله په لار کې کوشش دا وکړه چې په داسې ځای کې ولګيږي چې دنیا دې مور باندې الله روخانه کی، آخرت دې مور باندې الله روخانه کی. د خپل غریب ګوانډي داغه لحاظ ساده بعضی وخت کې خلق زکاتونه پچا باندې قرضي هغه ته یو سویدا ته والا قبول کا او پس ما تراک دا حلی ورته مو جوړه ويرونو. زکات خدای درکړه دې تام خدای دا کول شي الله دې د 20 روپۍ پسې وټه کوي به بس کې نه. زکات چې درغه کینا خبره ده چې په صحیح طریقې سره حساب وشي، په صحیح طریقې سره ادا شي. الله جل جلاله دې زموږ استاد مال اولاد په خپل لار کې قبول او منظور کړي. دعا او الہ العالمین خدای زموږ د ټولو غټو واړو ګناهونو معاف کړي، خدای زموږ د ټولو پریشانې ختم کړي. الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عشق او محبت مناسب کړي یا رب العالمین. خدای زموږ د ټولو پریشانې ختم کړي. زمونږ د دې محلي او اجي سب پردوس اجي سب پلار وفات شوی او بل دعا ورته کې الله مغفرت نصیب کړي. زمونږ د دې حاضر جمع چې څومره مشران وفات شوی دي الله زنانه او مردانه الله د ټولو قبرونه دا ټولو الله دا آخرت کورونه الله د انوارو کورونه وګرځي، د رحمتونو کورونه ورته وګرځي. زمونږ یو مرګري مونږ ته موبایل کړو دا غي خصوصي دعا ده، دعا ورته وغواړي الله د ټولو مرګرو حاجتونه او ضرورت الله ته پوره کړي. خدای کده چا کورونو کې بیماری وي صحت نصیب کړي، سو قرضداران دي الله د قرضونو اخلاص کړي. الله چا د کاروبار لپاره دعا غوښتي خدای کاروبار کې برکتونه واچي، د رزق حلال دروازې ورته کولاو کړي. ورو تاسو ټول د مدرسې لپاره دعا وکړي خدای دا مدرسه په اعمال او آباد کړي، په اخلاص دعا وکړي یا الله دا مدرسه د نبوت یو عالی شان چینه وګرځي. یا الله د دې مدرسې نه خدای د دنیا ګډ ګډ ته دین ورسي، خدای دا مدرسه په اعمال او آباد کړي. یا الله دې له ظاهري او باطنی ترقی ور نصیب کړي. خدای د دې مدرسې په خدمت کې زمونږ مال، زمونږ اولاد، زمونږ مشوره، زمونږ وخت قبول او منظور کړي. الہ العالمین خدای د دین چې څومره شعبې دي دعا وکړي په اخلاص باندې. الله د دین هر یو شعبه چې هر مسلمان پکې کار کوي الله د ټولو شعبو ته ترقی او نصرت فرمایي، امداد او فرمایي. یا الله زموږ د ټولو حاضر جمع ګناهونه معاف کړي. الله څومره مرګورو چې په دې مینا باندې او په دې نیت باندې د جامعي ترازی چې دا د دعا زده روحاني هسپتال دی. زموږ مرګري داوی کورونو کې زنانه بیماران دي او داسې بیماری چې لا علاج بیماری نه دي، دعا ورته وغواړي الله صحت کامله نصیب کړي، الله صحت کامله نصیب کړي. یا الله زموږ د حاضر جمع سو قرضداران دي الله سره زموږ د قرضونو اخلاص کړي. الہ العالمین چا باندې قرضونه وي قرضونه اخلاص کړي. الله چا سره وي او قرض نه ورکړي الله د ورکولو توفیق ور نصیب کړي. الہ العالمین خدای موږ سره د خپل خزانو امداد او نصرت فرمایي. الله د حرمین الشریفین ملاقاتونه مناسب کړي، بار بار مناسب کړي. اخر وخت مداکل مناسب کړي. لا اله